بسم الله الرحمن الرحیم. د کائناتو موجودیت د الله د وجود لوی ثبوت دی. په 52 سورت او 15 او 16 نمبر آیاتونو کې الله تعالی د کائناتو د پیدا کېدو په باره کې فرمایي: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا دوی د خالق نه پرته په خپله د هیڅ شي نه پیدا شوي دي یا په خپله د خپل ځان پیدا کوونکي دي؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. آیا دوی اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي بلکې دوی باور نه لري. په دې مبارکو آیاتونو کې الله تعالی انسانان دې حقیقت ته متوجه کوي چې د کائناتو په باره کې فکر وکړي چې انسان او دا دومره لوی کائنات څنګه پیدا شوي دي. علما د دې تشریح داسې کوي: اول، آیا کائنات په غیر د کم خالق یا کریټر نه د عدم یا هیڅ شي نه په خپله پیدا شوي دي؟ مګر دا احتمال د حقیقت نه ډیر لرې دی، ځکه چې دا د ساینس، عقل او کامن سنس خلاف خبره ده، ځکه چې تر اوسه پورې نه مشاهده شوي او نه په لابراتوار کې تجربه شوي او نه کوم عقلي دلیل موجود دی چې د نش یا هیڅ شي نه یو شی جوړ شوی وي. او دا د ترموډینامیک قانون هم دی چې نش یا هیڅ شی نشي کولی چې یو شی منځته راوړي. نو دا خبره چې کائنات د هیڅ شي او نش نه په غیر د خالق نه منځته راغلي دي محال او ناممکنه ده. دویم، آیا کائناتو خپل ځان په خپله پیدا کړی دی یا کائنات د خپل ځان خالق په خپله دی؟ خو دا خبره هم د عقل او ساینس خلاف ده چې یو شی دی خپل ځان په خپله جوړ کړي، ځکه چې په یو وخت کې دا کیدی نشي چې یو شی دی هم موجود وي او هم دی موجود نه وي. دا خو داسې خبره ده لکه څوک چې ووایي چې پلانکۍ ښځې خپل ځان په خپله زیږولی دی. نو دا خبره چې کائناتو خپل ځان په خپله جوړ کړی دی هم ناممکنه او محال ده. دریم، آیا دا موجود کائنات د نورو کائناتو په واسطه جوړ شوي دي؟ مثلا که دې کائناتو ته اول نمبر او د دې نه مخکې کائناتو ته دویم نمبر ووایو، نو که اول نمبر کائنات د دویم نمبر کائناتو په واسطه جوړ شوي دي یا جوړ شوي وي، نو دوهم نمبر کائنات هم باید د دریم نمبر کائناتو په واسطه جوړ شوي وي او دریم نمبر کائنات هم باید
د 4 نمبر کائناتو په واسطه جوړ شوي وي او 4 نمبر کائنات هم باید د 5 نمبر کائناتو په واسطه جوړ شوي وي. یعنی د هر نمبر کائناتو د جوړېدلو دپاره باید د هغې نه مخکې بل نمبر یا نور کائنات موجود وي. نو په دې صورت کې خو د اول نمبر کائناتو جوړېدل او موجودیت ناممکن دی، ځکه چې دا خو یو لای تناهي سلسله ده چې آخر او اند نه لري. 4 اخرنۍ لار دا ده چې کائنات د داسې یو خالق یا کریټر په واسطه پیدا شوي دي چې هغه بل خالق یا کریټر نه لري، یا uncreated creator دی چې همدا د کائناتو د موجودیت او پیدا کېدو عقلی او منطقي لار ده. ځکه تر څو چې uncreated creator یا داسې خالق نوي چې هغه بل چا نوي پیدا کړی، نو د کائناتو موجودیت ناممکن دی او د کائناتو د وجود نه په غیر زمونږ موجودیت ناممکن دی. نو زمونږ او د کائناتو موجودیت د دې ثبوت دی چې خالق یا کریټر شته دی. او نعوذ بالله که خالق نه و نو نه به مونږ او نه به کائناتو. نو د خالق نه انکار د خپل ځان او کائناتو د وجود نه انکار دی. فلهذا زمونږ شتون او وجود د خالق د وجود ثبوت دی. همدارنګه خالق باید ډیر طاقت او قدرت ولري، ځکه چې ټول کائنات پیدا کړي دي. نو د کائناتو پیدا کوونکی باید ډیر طاقتور وي او باید چې ډیر زیات عاقل، هوښیار او عالم وي، ځکه چې د ټولو کائناتو ډیزاین او قوانین جوړ کړي دي. او باید د کائناتو نه مختلف وي، ځکه چې هغه کائنات جوړ کړي دي. مثلا که نجار میز جوړ کی، نو نجار خو باید د میز په شان نه وي، بلکې مختلف وي. همدارنګه باید همیشه او ابدي یا ایټرنل وي، ځکه چې پیدا شوی نه دی. نو باید چې د ازل او ابد نه موجود وي، او باید چې یو وي، ځکه که د یو نه زیات وي بیا خو اختلافات او په کائناتو کې ګډوډي او ورانېدل منځته راځي. قرآن کریم د کائناتو د خالق تعریف داسې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد، ووایا الله یوازې یو دی. الله الصمد، الله هیچ چاته احتیاج نه دی او ټول کائنات، ټول مخلوق الله ته احتیاج دی. لم یلد ولم یولد، هغه څوک زیږولی نه دی او نه هغه زیږول شوی دی. یعنی
نه د الله تعالی ښځه شته، نه زوی شته، او نه لور شته، او نه پلار شته، او نه مور شته. یعنی الله تعالی خالق نه لري او چا پیدا کړی نه دی. ولم یکن له کفوا احد، او هیڅوک د هغه سیال او برابر نشته. وما علینا الا البلاغ.